بابړه یاد لرئ. د 12 اګست ډیره لویه ورځ ده. یوازې په دې نه چې د 12 اګست نه 2 ورځې پس په 14 اګست د پاکستان د استقلال جشن و. یوازې په دې هم نه چې مسلم لیگ د 14 اګست د جشن دپاره د پښتنو په وینه کې لمبل غوښتل، او یوازې په دې هم نه چې د قیوم خان د سپایانو ژبې د پښتنو د وینو څټلو دپاره لیواله وي، بلکې په دې چې په 14 اګست پښتنو خپل زاړه روایات راتازه کړل. د خپل قام په تاریخ کې د وینو د پاڼې اضافه وکړه. د حق او صداقت په لاره کې حسیني روایات ژوندي کړل او په خپله وینه یې د پښتونستان خاکه کې رنګ ډک کړو. که 14 اګست د ملک په تاریخ کې په هره سیاحۍ ولیکلی شي، خو 12 اګست د پښتنو په تاریخ کې په وینو ولیکلی شو. 14 اګست هغه ورځ وه چې د 23 اپریل 1913 نه پس راغلې وه. 14 اګست د هتیخیلو او ټکر د شهیدانو د وینې صدقه وه. 14 اګست د کوهاټ د هغو هیرو شوو شهیدانو د وینې نتیجه وه چې د ازادۍ دپاره یې د خپلو وینو نهرونه روان کړي وو. خو چې د 14 اګست لمر راوختلو نو د وینې په سیلاب کې ډوب شو، او یو کال پس هم د دغې میاشتې په 12مه ورځ یې یو ځل بیا په وینو کې ولامبل. خو دا وینه د انګریز د سامراج د لاسه ونه بهېده. دا وینه د جامبل او د ټام په اشاره توی نه شوه. دا وینه د پښتنو وینه د مسلمانۍ دعوه کوونکو د لاسه توی شوه. دا سره سره ژوندۍ وینه د یزید د نایبانو په اشاره توی شوه. دې وینه کې د هغې وینې رنګ و چې د ازادۍ دپاره یې د مغولو سنګینونو سره ډغرې وهلې وي، چې د 19مې صدۍ په سر کې د پیښور په میدانونو کې د ازادۍ دپاره بهېدلې وه، چې د 19مې صدۍ په منځ کې د هند د ازادۍ په لار کې لګېدلې وه، چې د کویګناري او د هغه د سپین پوستکو سپایانو د لاسه د پښتونخوا په ځمکه بهېدلې وه، چې د وطن په ننګ د باچا خان د مشرۍ د لاندې د سر شیندونکو پښتنو د زړه نه راوتې وه. دا وینه د قدر لایقه وینه ده. دا وینه د عزت څښتنه ده. دا وینه خو هغه وینه ده چې د ازادۍ، سرفروشۍ، زړورتوب او د ننګ د ګرمۍ نه ډکه وه. دا خو ډېره قیمتي وینه وه، ځکه د دې قیمتي وینې بهېدو ورځ ډېره لویه ورځ وه. 12 اګست به تل موږ ته هغه وینه رایادوي چې د ننګ او مړانې په ځای توی شوې وه. 12 اګست به تل موږ ته هغه مقصد رایادوي چې د بابړې په میدان کې پرې بې ویرې ننګیالو پښتنو، زړو، ځوانانو، زنانو او ماشومانو سر دو کړی دی. 12 اګست د یوې لویې قربانۍ یادګار دی. دغه قرباني هیره نه کړئ. دغه یادګار مو د سترګو لرې نه شي. دغه ژوندۍ وینه ګرمه وینه غواړي. وینه لرئ.